د تیر جمهوریت نظام لومړی مرستیال امرالله صالح د طالبانو شتمنۍ ته زیان رسول له اوسني کړاو څخه د راوتلو یوه ښه لاره ده. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د تیر جمهوریت نظام لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي، هر هغه وسیله چې د طالبانو په واک کې ده او له هغې څخه د هغوی ضد او د خلکو ځپونکو سیاستونو د پلي کولو لپاره استفاده کیږي، د عامه شتمنۍ په توګه نه ګڼل کیږي، بلکې د خلکو د ځورونې وسیله ګڼل کیدی شي. د هغه په خبره د طالبانو دغه شتمنۍ ته زیان رسول د خلکو د اوسني ذلت او کړاوونو څخه د خلاصون او ازادۍ د مبارزې یوه برخه ده. صالح زیاتوي، د ظلم او د طالبانو د ناپوهۍ له امله زموږ د هیواد 8 میلیونه انسانان مجبور شوي چې خپل هیواد پریږدي. دوستانو، دا و د ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.